د بریالي خلک د غږیز کتاب څلورمه برخه. انځورول ډېرې ښې نظریې لکه د سکلیټ په ډول وي. دوی ښه جوړښت تیاروي خو په خپلو هډوکو باندې غوښې ته اړتیا لري. دوی د مادې له کموالي سره مخ وي او تر هغو چې له دې حالت سره مخ وي نو هیڅ ګټور نه دي. یا که ووایو چې له ښو کیسو پرته به یوه میلمستیا څه ډول وي؟ ځواب به ستړی کوونکی وي. ماشومان به هغه درس یا روزنه څنګه ښه جذب کړي چې په عملي ډول ورته بیلګې وړاندې نشي او هغوی پرې پوه نشي. انځورول هغه پروسه ده چې یوه نظریه تجسم کوي او ورته ښکلا ورکوي. ښې پوښتنې د منعکس کېدو زړه وي. د فردي ودې لپاره کومې ښې پوښتنې پوښتل کیږي. زه نشم کولی له حده زیات غور ته پرې اهمیت ورکړم. که ستا پوښتنه متمرکزه وي نو دا به ستا نوښتګر فکر تحریک کړي. ولې؟ ځکه دلته د ښې پوښتنې په اړه یو څه شته دي. ډیری وخت دغه موضوع په زړه کې نفوذ کوي او نوي نظریې او بصیرت راټوکوي. که ستا پوښتنه رښتینې وي نو جامع همغږي ته به لاره پرانیزي. که ته با کیفیته پوښتنه وکړې نو له تا سره به د با کیفیته ژوند په رامنځته کولو کې مرسته وکړي. د ځان پیژندنې پوښتنې. دلته یو شمېر هغه پوښتنې په لنډو را اخلو چې په ځوابولو سره به ستا ځاني پیژندنې ته وده ورکړي. لومړی، زما تر ټولو لویه شتمني څه ده؟ دوهم، زما تر ټولو لوی مسؤلیت څه دی؟ دریم، زما تر ټولو ډیره وړتیا څه وه؟ څلورم، زما تر ټولو کمه وړتیا څه وه؟ پنځم، زما تر ټولو با ارزښته احساسات څه دي؟ شپږم، زما تر ټولو کم ارزښته احساسات څه دي؟ اووم، زما تر ټولو غوره عادت څه دی؟ اتم، زما تر ټولو بد عادت څه دی؟ نهم، کوم څه ته ډیره اړتیا لرم؟ لسم، څه شی باید تر ټولو لوړه ډالۍ وګڼم؟ ته کولی شي د ژوند په هر ماحول کې له ځانه دا پوښتنې وکړې څو له تا سره په مکس تمرکز او زده کړه کې مرسته وکړي. د بیلګې په توګه که غواړې د اړیکو په چاپیریال کې وده وکړي نو ته باید لاندې پوښتنې له ځانه وپوښتې. لومړی، زه خلکو ته ارزښت ورکوم. دوهم، خلک پوهیږي چې زه دوی ته ارزښت ورکوم. دریم، څنګه کولی شم دا وښیم؟ څلورم، زه په خپلو مهمو اړیکو کې اغېزناک یم. پنځم، زه کوم شواهد لرم چې زما نظریې تایید کړي. شپږم، د هغو خلکو د مینې ژبه کومه ده چې زه ورسره مینه لرم. اووم، څنګه کولی شم دوی ته خدمت وکړم. اتم، زه باید په خپل ژوند کې هغه یو شخص وبخښم چې رحمت او بخښنې ته اړتیا لري. نهم، زما ژوند څه دی؟ باید مننې ته وخت ځانګړی کړم. لسم، څوک چې مې ژوند دی باید ورته ډیر وخت ورکړم. غواړې په ژوند کې دې څه ترسره کړې او د خپل سفر په کوم ځای کې باید معلوم کړې چې ورته ورسیږي او بالاخره د نن په اړه هم فکر وکړې. دغه پوښتنې دې یوازې ځان ته ځانګړې کړه، خو تر ټولو مهمه دا ده چې دغه پوښتنې په لیکلې بڼه در سره ولیکه او ځواب یې هم په لیکله بڼه ورکړه. ولې دا؟ ځکه چې ته له لیکلو وروسته کشف کوي چې د لیکلو موضوعاتو په اړه دې فکر څه ډول دی. په همدې دلیل به ځواب هم حتمي متفاوت وي، ځکه وړاندې له دې چې ته څه ولیکې په اړه یې ژور فکر کوي. لیکل له تا سره د ځان پېژندلو، فکر او باور په برخه کې رښتینې مرسته کوي. ستونزې ارزښت لري. د ښې ودې لپاره باید ډېرې ستونزې هم وګالل شي. که دې دا کار وکړ ته په حقه یې. دا په دې دلیل چې ډیری خلک وده غواړي خو د ودې لپاره هیڅ نه ترسره کوي. په دې لاره کې هر کوچنی ګام خپل ارزښت لري. څومره چې په ژوند کې مخ په وړاندې ځې هماغومره له ډیرو کړکېچونو سره مخ کېږي او ته باید د دې هر څه پر وړاندې مکس وکړې او په اړه یې فکر وکړې. څومره دې چې عمر لوړیږي هماغومره کم وخت کولی شي له خپلو موخو سره پاتې شي او هغه څه ترسره کړي چې له وړاندې دې پیل کړي دي. خو دلته یوه ښه خبره شته. که په دې لاره ته یوازې په خپل سر واوسې او د ودې هڅه وکړې
نو ته باید هماغومره د خپلو موخو د ترسره کولو لپاره تیار واوسې. آن کله تا د مهمو بدلونونو او پایلو غوښتنه هم وشي، ته باید خپله لار پرېنږدې. دا هیڅ وخت له یاده ونه باسې چې ستا موخې په فردي وده کې تا په خپله غېږه کې نیسي او ځواک ته په رسېدو کې له تا سره مرسته کوي. دې هدف ته د رسېدو لپاره باید ته خپل ځواک وپوښتې او خپله وده دوامداره وساتې. د غبرګون لپاره وخت ځانګړی کړه. لومړی د ځان لپاره داسې ځای جوړ کړه چې ته پکې وکولی شي په دوامداره ډول د غبرګون او مکس لپاره پلان جوړ کړې. دا کار هم دا اوس ترسره کړه. لومړی معلومه کړه چې ستا لپاره څه ډول ځای غوره دی. د کلونو لپاره ما د ځان لپاره د بندو دروازو تر شا ځای غوره کړی دی. یوه وړه خونه چې هیچا به هم راته مزاحمت نه کاوه. په خپل کار ځای کې به مې یوه وړه چوکۍ د ځان لپاره ایښې وه. ځان ته معلومه کړه چې د څه ډول ځای انتخابول له تا سره مرسته کوي. په دوامداره ډول د دې کار ترسره کول اغېزناک دي. دوهم د مکس او انعکاس لپاره وخت وټاکه. که دا کار ونه کړې نو د ورځنیو کارونو ترسره کول به له تا وخت ونیسي او اړ به یې چې هره ورځ لیست وګوري. په ورته مهال ته باید د مکس او انعکاس لپاره په پاتې ورځ کې یو څه وخت له 10 تر 14 دقیقو په اونۍ کې حد اقل 1 یا 2 ساعته په کال کې 1.5 ورځ او ځانګړې کړي. جنتري وګوره او تل پرې نظر ولره، داسې چې هر لیدنه او هر اقدام دی د جنتري په اساس وي. دریم څه وخت په تمه یې هم دا اوس باید وده وکړي. آیا دا د ځان مدیریت دی؟ آیا دلته داسې موضوع شته چې ولیدل شي چې ستا له لاسه ځي؟ آیا په خپل کار دې دغه څه تجربه کړې؟ آیا د ژوند په مهمو اړیکو دې ماتې خوړلې ده؟ آیا د دې اړتیا دې احساس کړې چې خپلې موخې بیا ګوري او پرې له سره کتنه وکړي؟ آیا دا دې ارزولي دي چې که تا نیم ژوند خوړلی وي نو تر دې وروسته باید څه وکړي؟ که ستا موضوع هر څه وي خو خپل وخت د هغو پوښتنو ځوابولو ته جلا کړه چې د وخت په مهال ویش کې باید ورته انعکاس ورکړي. 5. نظم مو ورځنی کار وګرځوئ. انګېزه دې په حرکت راولي. نظم وده درکوي. هر څوک غواړي وهڅول شي، هر څوک غواړي له الهام څخه خوند واخلي، خو فردي ودې لپاره یو حقیقت شته دی. انګېزه دې په حرکت راولي، خو نظم دې د ودې حرکت دوامداره ساتي. دا مهمه نه ده چې ته څومره وړتیا لري، او دا مهمه نه ده چې څومره فرصتونه لري، خو که غواړي وده وکړي نو دوام یې کلي ده. په تداوم کې څنګه وده وکړو؟ که غواړي ډیر منظم شي او په خپلو کارونو کې له تداوم کار واخلي نو باید په خپله وده کې ډیر منظم واوسي. دغه کار څنګه کولی شي؟ دا کار د مسلکي فردي ودې لپاره په څنګه او د ولې په پوهېدو سره ترسره کېدای شي. د خپلې ودې لپاره لاندې پوښتنې په نظر کې ونیسئ او ورته وخت ځانګړی کړئ. لومړی په دې پوهیږي چې د ودې لپاره څه ته اړتیا لري. ډیری وخت زه خلک وینم چې حرکت او موخې له یو بل سره په تناقض کې وي. دوی د بریالیتوب لپاره هیله لري او د خپل کار لپاره ځان باصلاحیته ښیي، خو دوی کله هم مخ پر وړاندې حرکت نه دی کړی. ولې دا؟ ځکه چې دوی کولی شي خپل کار ترسره کړي او فکر کوي چې د لا زیات مهارت د ترلاسه کولو اړتیا نه لري. دا ډیره لویه تېروتنه ده. ستا راتلونکی ستا له فردي ودې سره اړیکه لري. هره ورځ د نویو مسایلو یادول مو راتلونکي ته د امکاناتو برابرولو په معنا ده. هر څومره چې د خپلو موخو پر لور ګام اخلئ هماغومره مخ پر وړاندې تګ ته ځان ځانګړی کوئ. له دې سره تاسو په غوره ډول خپل ځواک ته د رسېدو لپاره هم چانس ترلاسه کوئ او له دې سره مو امکانات پراخیږي او مهم څه ترسره کوئ. دوهم ته پوهیږي دا چې څنګه وده وکړي. امکانات دې ورته ټاکلي دي. تا دا هر څه ټاکلي چې ته باید څنګه وده وکړي. زه تاسو ته 4 ساده وړاندیزونه لرم چې په پیلولو سره یې در سره مرسته کوي.
انګیزه د شخصیت سره برابر کړه. دا انګیزې د ترلاسه کولو په برخه کې هیڅوک هم سره برابر نه دي. که ځان ته د دوام او فردي ودې په برخه کې د مبارزې چانس ورکړي، نو دا به پر شخصیت اغیز وکړي او تا به د مثبت حرکت جوګه وګرځوي. د دې کار لپاره لسګونه پروفایلونه او سیستمونه شته چې خلک د خپل شخصیت جوړونې لپاره کاروي. زما په خپل هغه شخصیت خوښیږي چې پر کلاسیک اساس ولاړ وي او دا نوم ورته د فلورنس لیټویر له لوري کارول شوی دی. خونسرد د قوت ټکی هر څه اسانه بولي او مینه ناک وي. کمزورتیا، سکون او جبر. که ته آرامه او خونسرد اوسې، نو ځان ته انګیزه ورکولی شي چې د ارزښت پر اساس یو کار ترسره کړي. کله چې آرامه او خونسرد کس د یو کار په ترسره کولو کې ارزښت وویني، نو دی کولی شي چې د شخصیت په ټولو ډولونو کې یو جلا او ځانګړی کسب واوسي. غوسه کیدونکی د قوت ټکی ژر حرکت پیلوي او په چټکتیا تصمیم نیسي. د کمزورتیا ټکی کله چې مسؤل نوي ګډون نه کوي. که ته عصباني یا غوسه کیدونکی شخص واوسې، نو ته باید هغه انتخابونه وکړې چې کولی شي رامنځته یې کړې. ته د خپلې ودې مسؤل په خپله یې. دا به ته انتخابوي چې څنګه ودې وکړي او ځان ورته ورسوي. ټوکې د قوت ټکی خندونکی، مینه ناک او ډیر وخت د هر مجلس روح وي. د کمزورتیا ټکی په اسانۍ حواس ګډوډوي. که ته ټوکې او خوش خندانه وي، نو ځان ته په خپله انګیزه ورکړه چې وده وکړي. که هغه درته ناممکنه ښکاري، نو وروسته ځان ته د ودې د ترلاسه کولو او بریالیتوب ته د رسیدو مډال ورکړه. خواشیني د قوت ټکی پر پایلو حساب کوونکی او د جزئیاتو په اړه محتاط. د کمزورتیا ټکی له غلطو کارونو ویرودونکی. که ته ژر خفه کیدونکی، نو ځان ته د ښو شیانو د زده کولو انګیزه ورکړه او د ټاکلې موضوع په اړه خپل ځواک غښتلی کړه. هماغسې چې ویل کېږي د هر شخصیت لرونکي خلک جلا جلا د قوت ټکی لري. نو ته باید یوازې د خپل شخصیت د ځواک ټکو پر لور روان شي. کله چې خبره د انګیزې کېږي، نو ځان د بریالیتوب ته بشپړ آماده کوه. له کوچنیو شیانو یې پیل کړه. کله چې هڅه کوې چې یو کار دې چټک ترسره شي، نو ته سمدستي د خپلې لیوالتیا پایله ناکامي تاییدوي. دا ښیي چې ته هیڅ انګیزه نه لري. دا انګیزه بخښونکی پیل راز د کوچنیو او ساده شیانو په پیل کې دی. ارزښتمنې موخې وټاکه، خو داسې موخې چې د ترلاسه کولو احتمال یې زیات وي. د واقعیتونو ماهر استاد اوسه او وروسته یې له ماتې پرته هره ورځ تمرینوه. هغه لږ نظم هم چې هره ورځ تکرار شي، دا ستا د غوره لاسته راوړنو پر لور بوزي او تا بشپړې ودې ته نږدې کوي. که غواړې چې وده وکړې، نو هڅه مه کوه چې سمدستي باید ته لوی بري ته ورسیږي، بلکې د کوچنیو بریالیتوبونو پایله لوی بری وي. صابر اوسه. که ته زما په څیر امریکایي وای، ښایي ته د کلتور د اړخه زما له دې خبرې سره موافق وای چې موږ له زغم سره ستونزه لرو. موږ هر څه چټک غواړو. موږ په داسې هیواد کې ژوند کوو چې د چټکو خوړو رستورانټونو او په چټک ډول د وزن له لاسه ورکولو کلینیکونه پکې نه ځایږي. یعنې له حده زیات دی او دا ډیره عجیبه خبره ده. کله چې زه خپلو لوستونکو ته وایم چې صابر اوسئ، نو تر هر چا وړاندې لومړی شخص زه پخپله یم چې دې صبر ته ډیر اړتیا لرم. بې صبري لویه کمزورتیا بلل کیږي. زه فکر کوم دا د ځان یا نورو لپاره له غیر واقعي تومور رامنځته کیږي. هر څه چې زه یې ترسره کوم، له وړاندې د پایلې د ترلاسه کولو د وخت په اړه فکر کوم. زه ورته ډیر وخت په نظر کې نیسم. هر څه چې کوم په اړه یې له وړاندې فکر کوم او ځان ته یې ترسیموم چې زما تر اټکل به حتمي سخت وي. زه تر هرې پروژې وړاندې اټکل لرم چې زما تر تمې به راته ګرانه پریوځي. هر کار چې بل چاته سپارم، په اړه یې تر هغه وړاندې ستونزې او فرصتونه درکوم. ځینې مهال زه باور لرم چې صبر د ناهیلۍ هغه کوچنی شکل دی چې د تقوا په غلاف یا پوښ کې پوښل شوی دی. کیدای شي ته هم زما په څیر فکر وکړې. ځینې خلک هیڅ وخت دا نشي درکولی چې دوی خپلو مهمو اهدافو ته څومره نږدې شوي دي.
نو ځکه ستونزو ته تسلیمیږي او هم دلته ده چې بریا په ناکامۍ بدله شي. په ژوند کې هر وخت ارزښتمن شیان قرباني او وخت غواړي هغه خلک چې وده کوي او خپل هدف ترلاسه کوي. هغوی د صبر او دوام د مهارولو ځواک لري. د پروسې ارزښت د زده کوونکي په څیر یو مهم څه چې کولی شي ترسره یې کړي او د خپلې ودې پروسې ته ارزښت وبخي هغه د وړتیاو روزل او ترې خوند اخیستل دي. ښایي دا پروسه ډیر وخت ونیسي خو ترې د خوند اخیستو لپاره باید ورته وخت ورکړي. ته کولی شي چې خپل راتلونکی انځور کړي او د ودې لپاره یې انګیزه وګڼي. که ته په رښتیني ډول غواړې وده وکړي نو باید په همدې نن دې تمرکز زیات کړي. که ته همدا نن خپل هدف ته ارزښت ورکړي او یوه داسې لار پیدا کړي چې ترې خوند واخلې نو ته په همدې نن دې پانګونه کوه. د نن ورځې کوچني ګامونه به تا د دې وړ وګرځوي چې سبا لوی ګامونه واخیستی شي. دریم ته پوهیږي چې ولې غواړي خپلې ودې ته دوام ورکړي. پر دې پوهېدل چې څه ته وده وکړي او څنګه باید وده ورکړي د فردي ودې په برخه کې لویه ستونزه ګڼل کیږي. خو دلته په ولې پوهېدل اړین دي، یوازې څنګه او څه کولی شي وخت ونیسي او دا ولې هغه څه دي چې تر ډیره وخته پورې تا د اشتیاق او انرژۍ له لومړي ټکر څخه ساتي. دا تا تر هغه ځایه رسوي چیرته چې کافي ځواک نه وي. په دې اړه ته باید د ولې د ځواک په اړه فکر وکړي. کله چې د زده کړې نظم د پیچلتیا پر لور ولاړ شي زړه سوی یې بولي او که ستړیا خولې له تا سره مرسته کوي. که ستا وده ستا له خوبونو موخو او ارزښتونو سره برابره وه نو هغه وخت به وپوهیږي چې ولې دې دا کار ترسره کاوه او د تیر په پرتله به دې د څار لوری زیات شي. که په دې اړه ته فکر وکړې نو ته به ووینې چې نظم او انګیزه د یوې سکې دوه مخونه دي. که ته هغه انګیزه ولري چې اړتیا ورته لرې نو نظم کومه ستونزه نه ده. خو که ته د انګیزې په برخه کې کموالی ولرې نو هله به نظم تل یوه ستونزه وي. کله چې یو ته څه انتخاب کړې او هغه ډیر کوچنی څه هم وي خو چې په دوامداره ډول یې ترسره کړي نو کولی شي ستا په ژوند کې لوی بدلون رامنځته کړي. که ته ولې په یاد ولرې نو ته به هغه انتخابونه وکړي چې د وخت په تېرېدو به درته ډیر اسانه شي. څلورم، ته په دې پوهیږي چې څه وخت به ټاکلې وده وکړي. د معما تر ټولو وروستۍ پوښتنه کله ده؟ څه وخت باید وده وکړي؟ لومړی ښکاره ځواب به همدا اوس وي. همدا نن که تر دې دمه دې پیل کړی نه وي نو باید پیل یې کړي. د راتلونکي لپاره تر ټولو مهمه ورځ همدا نن ده. تر هغو خپل ژوند نشي بدلولی چې خپل ورځني کارونه دې نه وي بدل کړي. د دې معنا دا ده چې خپلو غوره عادتونو ته وده ورکړه. نظم د موخو او ترسره کولو ترمنځ پل دی او په دغه پله باید هره ورځ تیر شي. د وخت په تیریدو سره دغه حرکت په یو عادت بدلیږي او په پای کې خلک د خپلې راتلونکي په اړه تصمیم نیسي. دوی د خپلو عادتو پر اساس تصمیمونه نیسي او د دوی عادتونه بیا د دوی د راتلونکي په اړه تصمیم نیونه کې رول لري. د بدلون لپاره د ورځې کوم کارونه ترسره کوئ؟ څه باید ترسره کړئ؟ کېدای شي تر ټولو ډیر مهم څه دا وي چې څه باید ترسره نشي. څه ته لیواله یاست چې همدا نن یې بدل کړئ او په راتلونکي کې د بدلولو پر ځای همدا نن اقدام وکړئ. په پای کې سخت کار د اسانه کارونو مجموعه ده. دا لکه رژیم او تمرین داسې دی هر څوک غواړي تنګی او ډنګر وي خو هیڅوک نه غواړي غوره انتخاب ولري او دې هدف ته ځان ورسوي. دا واقعا ډیر سخت کار دی چې ډیر خواړه به نه خوري او هره ورځ به تمرین کوي. که هره ورځ غوره انتخاب وکړي نو ورځ تر بلې به یې ښه پایله هم وګوري. ښایي دا هغه وخت وي چې نور د موخو ټاکل ودروي. دوام او جوړښت اسانه نه دی. ته باید دا وپېژنې چې څه شی له تا سره مرسته کوي. خو زه به خوښ شم که تا ته ووایم چې څه شی له ما سره مرسته کړې ده. دا آګاهانه موخو پر ځای زه په آګاهانه ودې ډیر تمرکز کوم. توپیر یې په لاندې ډول لیدلی شئ. آګاهانه موخې پر تقدیر سرنوشت تمرکز.
تا او نورو ته انګیزه ورکوي، فصلي وي، تا ته چلند درکوي، او کله چې هدف ته ورسیږي ودریږي. آگاهانه وده پر سفر تمرکز کوي، ځان او نورو ته وده ورکوي. ټول عمر د بدلون سبب مو کیږي او د موخو د ترلاسه کولو لپاره ستا وده دوامداره ساتي. زه د خلکو او بشر په ځواک ټینګ باور لرم، ان نه یوازې په نورو بلکې په خپل ځواک هم. زه هیڅ وخت نه غواړم په خپل اوږدمهاله موخو څادر وغوړوم. زه له وړاندې په خپله دا کار تر سره کوم او زه دا درک کوم چې دا به ما محدود کړي. که ته په ځان او په خپل ځواک باور ولري او د موخو پر ځای پر ودې تمرکز وکړي، نو دا کلمه به هیڅ وخت ونه ویل شي چې ته کله وده کولی شي. ته باید دا هر څه یوازې په دوامدار ډول تر سره کړي او پر ځان ټینګ باور ولري. هیڅ وخت له یاده ونه باسي. انګیزه دې په حرکت راولي، خو نظم دې بیا وده دوامداره ساتي.